السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، نن در سره یو خاص وظیفه شریکه کوم. د تمام مشکلاتو د حل لپاره یو بهترین عمل ده. د تمام حاجاتو د پوره کولو لپاره یو طاقتور عمل ده. دوستانو، د چا په زندگی کې سی حاجات نه پوره کیږي، مشکلات یې نه حل کیږي، د چا سی دعا نه قبلیږي، د چا سی حاجت نه پوره کیږي، د چا سی یو خواهش هغه نه پوره کیږي، نو ان شاء الله دا یو عمل درته ښایم. صرف 2 ورځې یې وکړئ، الله تعالی به د دې په برکت سره ستاسو هر هغه حاجت پوره کړي چې تاسو یې په زړه کې لرئ. که د رشتې حاجت لرئ، که د مال او د دولت حاجت لرئ، که د اولاد، که د نکاح حاجت لرئ، که د محبت حاجت لرئ، که د اتفاق او اتحاد حاجت لرئ، چې هر څه وو هغه په خپل زړه کې، هغه په خپل دماغ کې راوګرځوئ، د دې وظیفې طرف ته رجوع وکړئ، دا وظیفه وکړئ. صرف 2 ورځې عمل ده. په دې 2 ورځې به ستا را روان مستقبل بدل شي، په دې 2 ورځې به را روانه زندگی به الله سمه کړي، په دې 2 ورځې کې به ستا قسمت او تقدیر بدل شي. دوستانو، اسانه عمل ده، دومره وخت هم نه غواړي، 15 منټه په لګیږي. په دغه 15 منټو کې به ستا د زندگی را روانه فیصله ان شاء الله وسی. دا عمل هر کس کولای شي، زنانه نارینه هر څوک کولای شي. لدی عمل لدی وظیفه سره 2 رکعاته صلات حاجت ده. دوستانو، دا وظیفه دا درته ښایم، وخت منځای کوم. وظیفه 2 رکعاته صلات حاجت په وکي چې هر وخت تاسو کول او فداسي وخت په کوي چې مکروه وخت نه وي. خو زه یو وخت درته ښایم، د ماخستن لمانځه نه بعد یې وکي. د ماخستن لمانځه نه بعد 2 رکعاته صلات حاجت په نیت سره وکه. په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون وایا، په دوهم رکعت کې قل هو الله احد وایا. کچا قل یا ایها الکافرون نویز ده، بیا دی په 2 رکعاتو کې قل هو الله احد وای، سلام دی وګرځوي، لغنه بعد دی وظیفه وکړي. وظیفه څه ده؟ وظیفه دغه صورت دی سلواره وای. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دا یو کوچنی صورت ده د قران شریف دی اخیرنی سفاره. دا د سلواره وای، لغنه بعد دی خ فتوجه سره الله سپورته کې الله ته دعا دی وغواړي الله تعالی څخه، او دا صورت دی ورته شفیع کی، ورته وسیله دی وګرځوي. ان شاء الله د دې صورت په برکت سره به الله تعالی د حاجت ور پوره کړي. یو ورځ دا وظیفه وکړي، را روانه دوهم ورځ هم پر دغه وخت باندې ماخستن پر دغه طریقه دغه صورت دغه وظیفه دغه صلات حاجت 2 رکعات المنځ دا وکړي. لاس پورته کوي، دعا وکړي، الله تعالی به مو دعا قبول کړي. چې د کوم مقصد لپاره مو دعا کوله، ان شاء الله د هغه مقصد لپاره دعا وکړي. الله ډیر مهربان ذات چې تاسو دعا به د هغه مقصد لپاره قبول کړل شي.